باندې 20 کاله مخکې یې په ګاونډ کې 2 طالبانو یوه ښځه له کوره تر ایستلو وروسته پر څنګلاره په دوره ووهله. د حاجي سخي 3 لوڼې له دې صحنې په لیدو وبېرېدلې او دوی پر کنډو کفر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو 10 کاله وروسته حاجي سخي بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پراختیا په حال کې دي، 88 کلن سخي بیا د هغې ډارونکي شپې د راتګ بیره لري. حاجي سخي چې په وروستیو کې یې ځان خپلې مېرمنې، یو زوی او 3 لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی، ویلي اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتېږي، بلکې اندېښنه یې دا ده چې هر څه به بل ځای کې له صفره شروع کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې په موقتي کیمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې یې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هېواده ووځي.